د خپل زکات مقدار به مونږ څنګه راوباسو او څنګه به معلومو چې په مونږ باندې څومره زکات کیږي. او دا طریقه زه تاسو ته په اسانه ډول باندې ان شاء الله واضحه کوم. همدارنګه که چېرته تاسو زکات په ډالرو باندې وي، مثلا تاسو سره ډالر دي یا تاسو سره یورو دي یا تاسو سره پاوند دي، نو تاسو به په اسانه طریقه باندې په خپله زکات څنګه را معلوموئ او څنګه به راوباسئ چې په ما څومره زکات څه کال راغلی ده. له هر څه نه وړاندې خو یو نفر چې زکات ورباندې فرض شو، نو دی د الله جل جلاله زښت ته ډېر شکر وباسي، الحمدلله دې ووایي، ځکه له زرهاو له لکاو له میلیوناو خلکو نه الله جل جلاله دی راپورته کړی ده او د دې جوګی ګرځولی ده چې دی نن زکات نه اخلي له خلکو نه، د خلکو د مال خیری دی نه اخلي، بلکې د خپل زکات خلکو ته ورکوي او د ده د وجې نه الله جل جلاله د خلکو په ژوند کې خوشحالي راولي. د نیکبختۍ یو لوی سبب ده چې انسان باید په دې باندې خوشحاله شي. هېڅ وخت کې هم دا سوچ ونه کړي چې یاره دا زکات په ما باندې بوج ده، ځکه زکات دا ډېر کم مقدار ده. 2.5% زکات هیڅ یو شی نه ده، انسان په بالکل خبرېږي نه. نو د زړه له کومې د زړه په خوشحالۍ باندې د الله جل جلاله د شکر ویستلو په خاطر باندې هم دا باید انسان وباسي چې الله شکر ده چې تا ماته مال راکړی او زه د دومره مال دې راکړی چې نن زه مالداره یم او نن زه چاته محتاج نه یم، خود کفایه. نو دا انسان باید په خپله خوښۍ باندې او په خوشحالۍ باندې دا زکات وباسي. ښه راځو دې خبرې ته چې که یو چا سره فرضاً 1,00,000 افغانۍ وي، صحیح شوه، دې اسانه طریقه د زکات راویستلو څنګه ده؟ هغه داسې ده چې دی دا تقسیم کړي په څو باندې؟ په 40 باندې. چې په 40 باندې موږ 1,00,000 افغانۍ تقسیم کړو، نو مستقیما څو راوځي؟ نتیجه 2,500 افغانۍ راوځي. موږ به په 1,00,000 افغانیو کې 2,500 افغانۍ دا زکات به وباسو. زموږ ستاسو ټول مال پاک سوتره شو او الحمدلله دغه لوی فرض چې اسلام په موږ تاسو باندې اچولی ده او موږ تاسو ته مقرر کړی ده، دا زموږ ستاسو له اوږو نه ساقط شو. زموږ ستاسو اسلام الحمدلله بشپړ شو او موږ دا زکات ورکول دا په دې دلیل ده چې موږ د الله جل جلاله په لاره کې هر رقم قرباني ته تیار یو، الحمدلله. ښه که اوس چا سره 10,00,000 افغانۍ وي، 1,000,000 افغانۍ وي، همدغه رقم دا یې تقسیم کړي په 40 باندې، نتیجه یې څو راوځي؟ 25,000 افغانۍ راوځي. یو طرف ته وګوره 10,00,000 افغانۍ، سبحان الله، 10,00,000 افغانۍ اسلام داسې نه دی ویلي چې دا 10مه برخه خو یې ورکړه، صحیح شوه، 1,00,000 دا پکې ورکړه، 9,00,000 ستا، نه 9,00,000 مکمل ستا، بیا په دغه 1,00,000 کې هغه هم بیا نه نیمایي کېږي، هغه کې هم 15,000 ستا، له هغه نه وروسته بیا 50,000 نورې هم ستا، یوازې چې پاتې کېږي 15,000 افغانۍ پاتې کېږي، هېڅ شی نه دي. په 10,00,000 افغانۍ دومره ډېر مال چې تا ته درکړی الله جل جلاله، ته که دا 15,000 پکې ورکړې ته به پرې خبر شې؟ هېڅ پرې نه خبرېږي. خو بیرته په مقابل کې دی په مال کې برکت راځي، خوشحالي دی په ژوند کې راځي، له هر قسمه خطرونو نه به ته محفوظ وي او الله جل جلاله به د مال ورځ تر بلې او کال په کال زیاتوي انشاءالله، هر رقم تاوانونو نه به ته بچ کېږي. ښه فرضاً تا سره 10,00,000 افغانۍ دي، خو 1,00,000 بل چا درکړي دي، هغه هم له تا سره دي، نو ته به مهرباني وکړې دغه 1,00,000 افغانۍ به دا څه کړې؟ دا به منفي کړي له دې 10,00,000 نه، صحیح شوه، ځکه اصل کې ته د 10,00,000 افغانیو مالک نه یې، تا سره فقط 9,00,000 خپلې دي، دا 1,00,000 چې دا پردی دا به ته منفي کړي، نو بیا به دا 9,00,000 تقسیم کړي په څو باندې؟ په 40 باندې، نتیجه یې څو راوځي؟ 22,000 او 2,500 افغانۍ. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. کلکولیټر ورته راواخلئ، خپلې حسابیانې مو په رمضان کې وکړئ چې څومره پیسې تا سره دي او څومره د نورو خلکو ته ورکړي دي چې هغه یې بیرته درکوي، صحیح شوه، څومره دې په کاروبار کې باندې دي. اوسنۍ فعلا یعنی اسانه طریقه دا ده چې ته فعلا کینې په رمضان کې یو ورځ انتخاب کې او اندازه ولګې چې یاره زه د دومره مال مالک یم، بس هغه تقسیم که په 40 باندې، ډېر اسان مستقیم تقسیم که او د زړه له اخلاصه یو څه نورې هم ورسره اضافه که د احتیاط په خاطر باندې او د خپلې غاړې دې ازادې که. ته بیا خپله فکر وکړه په روانو کارونو کې چې ستا په مال کې څومره برکت انشاءالله راځي او څومره ته خوشحالیانې وینې په دې خپل ژوند کې، ځکه تا څه عادي کار نه ده کړی، تا د اسلام یو ستر رکن او فرض حکم تا جاری کړی ده او تطبیق کړی ده. نو عیناً همدغه مثال ده په څه شي کې؟ په ډالرو کې، په یورو کې او په پاوند کې. په هر یو شي کرنسي، هر کرنسي چې تا سره یې که نه،
نو ته کولی شي چې هماغه راواخلې او تقسیم یې کړې په 40 باندې. فرضاً تا سره $1,00,000 دي، نو بیا هم ته مستقیما هغه باید تقسیم کړې په 40، بیا هم تا ته 2500 افغانۍ دا راوځي، نو ته باید د $1,00,000 کې $2,500 ورکړي. صحیح شوه؟ په 1,00,000 یورو کې 2,500 یورو باید ته وباسي. همدارنګه که چا سره 1,000,000 پاونډ وي، مثلا په 1,000,000 پاونډ کې د څومره زکات وباسي؟ 25,000 پاونډه تقسیم کوي دي په 40 باندې. فرضاً تا سره $1,00,000 دي، دا 1,00,000 په 40 کې ته باید د هغه زکات وباسي. دا د 15,00,000 مثلا د سره افغانۍ دي، هغه به هم 15,00,000 په 40 باندې تقسیم کې د ډالر و بیل زکات حساب وکړي او د افغانۍ و بیل زکات حساب وکړي، هم به افغانۍ ورکړي او هم به ډالر ورکړي. نو په دې سره ان شاء الله ستاسو غاړې ازاديږي او په اسانه طریقه باندې تاسو د خپل زکات مقدار معلومولای شئ. کوشش وکړئ ان شاء الله تر ټولو زیات حقدار په زکات کې هغه ستاسو خپلوان دي. خپلوانو ته زکات ورکول دا 2 برابره 2 چنده اجر او ثواب لري. که چېرته پردي چاته ورکړي که نه چې ته نه پېژنې، نو تا ته الله جل جلاله د زکات اجر او ثواب درکړه، خو یو اجر او ثواب. صحیح ده؟ خو که چېرته ته راولګي دا زکات د خپلو خپلوانو کې څوک پیدا کړي چې هغه مستحق ده، غریب ده، کونډه ده، یتیم ده، بېوزله ده، او هغه ته دې ورکړي، بس تا ته الله جل جلاله یو د دې زکات اجر درکړي، بل دا چې تا صلة رحمي وپالله. نبي علیه الصلاة والسلام دا خبره کړې ده. نو که چېرته تاسو غواړئ چې ډېر زیات اجرونه او ثوابونه وګټئ، نو یا په خپلوانو کې څوک وګورئ او ورته ورکړئ، او که په خپلوانو کې هم څوک نه وي، که بیا هم تاسو غواړئ چې ډېر زیات اجر او ثواب وګټئ، نو داسې مهرباني وکړئ چې دا زکات باندې یو چاته کاروبار جوړ کړئ. فرضاً تاسو پوهېږئ چې دا نفر دا ډېر خواري کښ ده او ډېر تب و تلاش کوي، خو کار یې نه جوړېږي، وضعیت یې خرابه ده، نو تاسو ورسره اړیکه ونیسئ او ورته ووایئ چې وروره زه درته کاروبار جوړول غواړم، په تا باندې مثلا 10,000 20,000 10,000 50,000 افغانۍ زکات راغلی، په همدومره ورته ووایئ چې ورور تا ته زه 50,000 افغانۍ درکوم، د همدغه مطابق ځان ته یو کاروبار جوړ کړه. نو که هغه کاروبار ځان ته جوړ کړي، دکان واخلي، یو بل ګاډۍ واخلي، یو بل څوک یو غرفه ځان ته جوړ کړي، ته فکر وکړه تا یو صدقه جاریه هم په عین وخت کې وکړه، هم د زکات ورکړه او هم تا کاروبار هغه سړي ته جوړ کړه. نو په ځای دې چې فقط د رمضان میاشت یا یوه میاشت دغه د خوراک څښاک څه بندوبست وشي، تا په دوامداره ډول باندې هغه تمویل کړه. په همدې سره انشاءالله موږ ټول راجګېږو کرا کرا، او تا به یو زښت ډېر او غټ لوی کار به دې کړی. نو یا انشاءالله خپلو خپلوانو ته زکات ورکوئ، په هغه کې تاسو ته هم مستحق ښه معلومیږي، هم توفیر ښه کولی شئ، او یا داسې وکئ چې داسې یو څوک انتخاب کړئ چې هغه خواري کښ وي، زحمت کشه وي، وخت نه ضایع کوي، مفت خور نه وي، کاریګر انسان وي، نو هغه ته یو کاروبار روان کړي چې کاروبار یې خراب وي، نو په دوامداره ډول باندې به تا ته الله جل جلاله اجر او ثواب درکوي. هیله ده چې انشاءالله په دې مهمه موضوع به ستاسې سر خلاص شوی وي. الله مو خوشحاله او آباد لره.